دغه شان ده چې د جمعې په ورځ یو وخت الله پکې دعاګانې قبلې فی کل جمعه او د په هر جمعه کې دا وخت دی. فقال تا ته دا پته شته چې هغه کوم وخت دی؟ عبدالله بن سلام ابو هريره ته وایي دعاګانې چې قبلېږي هغه ټایم ته معلوم دی؟ يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. او په دې ورځ کې دا اوس ابو هريره چا ته لګیا دی؟ کعب ته لګیا دی چې پیغمبر دا ویلي او پیغمبر ویلي چې په دې کې یو ساعت ته یو وخت دی جمعې په دې ورځ کې چې یو مسلمان دغه وخت راګیر کړي د لمونځ کوي لګیا او د الله نه څه وغواړي الله وله ورکوي. نو دې کعب ورته ووایي ذلک فی کل سنة یوم، دا خو په هر کال کې یو ورځ وي. دا ته چې کوم فضیلت بیانوې نو دا په کال کې یو ورځ وي. وایي ما ورته بل فی کل جمعه، نه دا هر جمعه کې دي شي، هر د جمعې ورځ چې راځي هغه دغه وي ای کې یو وخت چې الله پکې دعاګانې قبلوي. فقرأ كعب التوراة. كعب وی بس زه به تورات وګورم چې تورات کې دا مسله څنګه وه. دلته بله مسله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد دنیا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رخصت شوی دی نو تورات که ته په دې نیت باندې چې سړی د یهودو سره سبا له بحث مباحثه کولی شي یا انجیل ګوري یا زبور ګوري او یا دې دپاره چې وګوره دا د مسلې زموږ په اسلام کې هم شته ستاسو په تورات کې هم شته خو نه یې منئ دې دپاره یې ګوري نو دې کې څه حرج نشته. کعب لړ تورات یې وکتو چې راغی وی صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي دا هر جمعه کې دي شي. یعنی تورات کې هم دا مسله دغه شان ده چې د جمعې په ورځ یو وخت الله پکې دعاګانې قبلوي. قال ابو هريره وي لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام سره ملاوي شو، مشهور صحابي دي. فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة. وموت خپل مجلس بارکې خبر وکړه چې د کعب الاحبار سره ملاوي شوی وم او ما ورته د جمعې په باره کې دا خبرې وکړي. فقلت له ما ورته ووایي چې کعب دا ووایي چې ذلک فی کل سنة یوم، دا خو په کال کې یو ورځ وي. نو عبدالله بن سلام ووایي کذب کعب، کعب خطا شوی دی. عبدالله بن سلام دا څوک دی؟ دا هم په یهودو کې غټ عالم و، ناپوهه و. عبدالله بن سلام رضی الله عنه وایي چې نه خطا شوی دی. هغه ورته یوه ابو هريره ورته وی بیا کعب لړ تورات یې وکتو نو په تورات کې هم دقه و نو بیا یې ووایي چې بل هي فی کل جمعه او دا په هره جمعه کې دا وخت دی. فقال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام وی صدق کعب، دا خبره کعب رښتیا کړې ده. بیا عبد الله بن سلام وی قد علمت أية ساعة هي. ابو هريره تا ته دا پته شته چې هغه کوم وخت دی؟ عبدالله بن سلام ابو هريره ته وایي دعاګانې چې قبلېږي هغه ټایم ته معلوم دی؟ هغه ورته وایي اخبرني بها ولا تضن علي، ما ته ووایه بخل مه کوه په ویلو کې، دا وخت راته وښیه. عبدالله بن سلام ورته وایي هي آخر ساعة في يوم الجمعة، د جمعې په ورځ اخرنی وخت دی. د جمعې د ورځې اخرنی وخت کوم وي؟ نور ډوبېدو نه مخکې دا ټیم دی. وایي نو ابو هريره ورته وایي کیف، څنګه؟ وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها. دا څنګه اخرنی وخت د جمعې د ورځې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ویلي چې یو مسلمان دا وخت راګیر کړي او دی په مانځه ولاړي. نو دغه ټیم کې کوم لمونځ دی؟ لمونځ دی؟ نفلي لمونځ کولی شي دغه ټیم کې؟ نشي کولی. دا په ابو هريره رضی الله عنه سم سوال وکړو
او دا سوال په زړه کې راځي چې کله انسان دا حدیثونه وګوري په خپل وسلې په زړه کې راځي. ابو هريره عبدالله بن سلام نه وکوي دا څنګه؟ هغه ورته وي الم یقل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې پیغمبر دا خبره نه ده کړې من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي یو سړی چې مانځه ته کیني انتظار کوي خو دی په مانځه کې دی د هغه د مسلې جواب یې ورکړو دغه ته مطلب دی حدینه دم ثابته شوه ګوره چې د صحابه کرامو مسلې دا به د حدیثونو په رڼا کې وي قیل او قال نه و بزرګانو ویلي دي او مذهب کې راغلي دي او کتاب راوړی دی نه نه د هغوی مسلې داسې وي ښه دا حدیث څنګه دا حدیث داسې نه نو دا څنګه هغو ته ولې پیغمبر نه ویلي ښه نو پیغمبر چې دا وي او نو پیغمبر هلته دا وي ټولې خبرې د هغوی دا وي دا د هغوی دلایل دا د هغوی مسایل نو ابو هريره ورته څه وویل فقلت بلا ولې نه داسې خو ویلي دي قال فهو ذلك هغه وایي چې بس دغه مسله شوه که نو ګوره ابو هريره رضی الله عنه چې کله مسله واورېده وی اودسې ده نو چې څوک درته مسله بیان کړي که ته ترې غوره او که ته ترې نه یې غوره نو چې کومه مسله حق مسله یي واضحه یي او دلیل پرې څوک بیان کړي نو هغه بیا منه او هغه اوره دا حدیث امام مالک امام ابو داود امام ترمذي امام نسائی راوړی امام احمد هم د دې صحیح سره راوړی دی نو ګوره مخکې چې کوم روایت مونږ سره تېر شو د ابو برده چې خپل پلار نه نقل کړی په هغې کې هغه وخت کم یو امام چې په منبر کینی مونځ ختمېدو پورې او دویم وخت مازدیګر د منځه نه بعد هم اخرنی وخت د نور ډوبېدو لږ ساعت مخکې دا دوه وختونه شو په دې کې کوشش پکار دی په دې کې اهتمام پکار دی وعن انس رضی الله عنه انس بن مالک وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس رواه الترمذي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که تاسو هغه وخت لټوئ د جمعې په ورځ په کوم کې چې دعاګانې قبلېږي نو لټوئ یې د مانځه نه بعد د نور د ډوبېدو پورې دا حدیث هم ترمذي راوړی اگر که دا یو سند کمزور دی خو دا په صحیح سند سره هم ثابت ده دا خبره